د ملي دفاع وزارت نن چهارشنبه په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پر پوځي رژیم د ترسره شوي غچ اخیستونکو عملیاتو پر مهال سلګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د ملي دفاع وزارت نن چهارشنبه په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پر پوځي رژیم د ترسره شوي غچ اخیستونکو عملیاتو پر مهال سلګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت په وینا دغه عملیات د فرضي کرښې په اوږدو کې ترسره شوي او د عملیاتو پر مهال د پاکستان د پوځ ګڼ شمېر پوستې او نظامي تاسیسات په نښه شوي. اعلامیه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې د پاکستان د پوځ پر پوستو بریدونه کړي بلکې د هغوی یو شمېر مهم نظامي مرکزونه هم نیولي او ځینې نور یې له منځه وړي دي. د ملي دفاع وزارت په ټینګار ویلي د عملیات د هغه بریدونو کړنو په غبرګون کې ترسره شوي چې د دوی په وینا د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاوره شوي دي. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هیواد د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د دفاع لپاره چمتو دي او که اړتیا پیښه شي د هر ډول تیري پر وړاندې به ورته اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې د دغه عملیاتو پر مهال افغان لوري ته درانه تلفات اوښتي. وزارت وایي دا ادعاوې بې بنسټه دي او د حقیقت خلاف دي. چارواکي زیاتوي چې د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او د هیواد د امنیت د ساتنې لپاره خپلو دندو ته په پوره توګه آماده دي. دا په داسې حال کې ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فرضي کرښو په اوږدو کې تاوتریخوالی زیات شوی او دواړو خواو د یو بل پر ضد د عملیاتو او بریدونو ادعاوې کړي دي. کارپوهان وایي که دا وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کړکېچ کچه نوره هم لوړه شي، خو دوی ټینګار کوي چې د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره د خبرو ډیپلوماسۍ لاره ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.